بسم الله الرحمن الرحیم حامده و مصلیه. محترمینو، یو محترم رور دا پوښتنه کړې ده چې یو زنانه ده، د هغې یو زوی دی، هغه بالغ دی، غټ دی، د 20 کالو د دومره عمر دی، خو هغه مجنون لیونی دی، په هیڅ باندې هم نه پوهیږي، نه په غوږو څه اوري، نه په ژبه څه ویلی سي، نه په څه پوهیږي، لیونی دی. مخکې د هغه پلار ژوندی و، پلار به دی لمباوي، د ده صفایي سترایي به یې کوله، اوس پلار هم مړ دی. نو آیا دا مور کولی سي چې دا خپل د 20 کالو لیونی زوی ولمبوي؟ محترمینو، په داسې صورت کې دغه زنانه کولی سي چې د پردې لحاظ ساتلو سره سره دا خپل لیونی زوی ولمبوي. د هغه چې کم فرض دی، یعنی کم ستر دی، پر هغه دی یو ټکور راګرځوي، یو لنګ دی پر راګرځوي او نور دی دی لمبوي. څه مشکل نسته پکې. فتاوی قاسمیه جلد نمبر 5 صفحه نمبر 240 په حواله سره د الاشباح والنظائر صفحه نمبر 115 الموسوعه جلد نمبر 10 صفحه نمبر 322. والسلام.